बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम ګرانو ملګرو تاسو ته فلرن انګلیش ان پښتو چینل کې په هراله او ستړي مشو يم ملګرو نننې کلاس ډیر مهم دی په دې کلاس کې به زه تاسو ته دا زده کوم اف آی واز دا به موږ په کوم ځای کې استعمالو اف آی ور دا به موږ په کوم ځای کې استعمالو په دې کې ډیر خلک کنفیوز دي په دې کې به زه تاسو ته په اسانه طریقې سره اف آی واز اف آی ور دا به درته په اسانه طریقې سره ایکسپلین کوم خو چېرته تاسو هم دا زده کول غواړئ نو کلاس تر پایه پورې ګورئ ځکه چې دا کلاس ډیر مهم دی راځئ چې خپل نننی کلاس شروع کړو اف آی واز دا به موږ په هغه ځای کې استعمالو کله چې موږ سره یو کار کیدی شي یعنی موږ سره یو کار کیدی شي د هغې مطلب څه مشکل پکې نه هغه کار مطلب موږ سره کیدی شي خو اف آی ور به موږ په هغه ځای کې استعمالو کله چې موږ یو خواهش کوو کله موږ ځان نه یو اسې خبره کوو یو پرسکلی شوې خبره کوو یا اسې په هوا کې چې موږ خبره کوو نو دغه ټیم کې به موږ اف آی ور لګوو لکه مثلا اوس زه تاسو ته په دې باندې مثالونه ورکوم خو اف آی ور به موږ په هغه ځای کې استعمالو کوم ځای کې چې موږ د ځان نه یو خبره کوو هغه کار کیدی داسې نشي if I were you I would have worked harder که زه ته وې نو ما به ډیره خواري کولې یعنی په دې ځای کې به موږ اف آی ور استعمالو ځکه چې یو انسان خو بل انسان نشي کیدلی که نه اف آی ور یو آی وډ هیو ورک هارډر که زه ته وې نو ما به ډیره خواري کولې که چېرته یو کس یو بل کس ته وایي که ستا په رنګې زه یا ته زه وې نو ما به ډیره خواري کولې ډیره محنت به مې کولې نو په دې ځای کې به موږ اف آی ور استعمالو اف آی ور یو آی وډ هیو ورک هارډر بل مثال ته ګورئ اف آی ور invisible I would walk into concert for free که زه نه ښکارېدی نو زه به کنسرټ له مفت تللی وې که موږ چېرته یو کس ته وایي چې هلکه که زه نه ښکاره کېدلی نو زه به کنسرټ له فري تللی وې نو دا هم اوس په یو ځان نه خبره ده یو هوا کې یو خبره ده ځکه انسان خو ښکار انسان خو پټېدی نه شي نو دغه ځای کې به موږ اف آی ور استعمالو اف آی ور invisible I would walk into concert for free بل مثال موږ سره دی if I were a bird I would fly که زه مرغۍ وې نو زه به الوتې نو دا هم اوس یو د ځان نه شانته خبره ده یا یو خواهش یې کړی دی که زه مرغۍ وې نو زه به الوتې نو په دغه ځای کې به موږ if I were استعمالو if I were a bird I would fly if I were millionaire I would help the people که زه لکپتي وې نو ما به د خلکو سره مرسته کولې که موږ چېرته یو داسې خواهش وکړو چې هلکه که زه لکپتي وې نو ما به د خلکو سره مرسته کولې نو دا هم اوس یو د ځان نه خبره ده حقیقت کې خو نه ده رښتیا خبره خو نه ده نو په دغه ځای کې به موږ اف آی ور استعمالو نو ملګرو زه امید کوم چې په اف آی ور خو تاسو پوه شوئ اوس راځو د اف آی واز ته چې اف آی واز به موږ څنګه استعمالو اف آی واز به موږ هله استعمالو کله چې موږ سره یو خبره یا یو کار رښتیا کیدلی شي If I was rude to you, then I want apologize. که زه تا سره غلط وم یا که زه تا سره بدتمیز وم نو بیا زه بخښنه غواړم که موږ چېرته یو کس ووایي هلکه که تا سره زه په دغه ځای کې غلط وم یا تا سره ما بدتمیزي کړي نو زه بخښنه غواړم نو دا کار خو رښتیا کیدلی شي نو په دې ځای کې به موږ اف آی واز استعمالو if I was rude to you then I want apologize if I was a liar Why did you trust me که زه دروغجن وم نو تا په ما باور ولې کو که موږ چېرته یو کس ته وایي که زه چېرته دروغجن وم نو تا په ما باندې یقین ولې کو تا په ما باندې باور ولې کو نو دا خبره هم اوس رښتیا کیدلی شي دا یو حقیقي خبره کیدلی شي نو په دې ځای کې به موږ اف آی واز استعمالو ملګرو دا و زموږ نننی کلاس زه امید کوم چې تاسو به په اف آی واز او اف آی ور په استعمالولو باندې پوه شوي یاست ګرانو ملګرو زه اوس امید کوم چې انشاءالله تاسو به په اف آی واز او اف آی ور باندې پوه شوي یاستئ خو که بیا هم چېرته تاسو ته په اف آی واز او اف آی ور کې څه قسمه مسله هم وي نو تاسو ماته په واتساپ هم اس ام اس کولی شئ او تاسو ماته په کمنټ سیکشن کې هم کمنټ کولی شئ نو انشاءالله په دې به بیا هم زه تاسو په اسانه طریقې سره پوه کړم ملګرو نننی کلاس زموږ پای ته ورسېدو انشاءالله تاسو سره به په یو بل نوي کلاس کې ملاقات کیږي تر هغې وخته پورې ماله اجازت راکئ د خپل ځان ډیر ډیر خیال ساتئ او ما په خپلو دواګانو کې هم یاد ساتئ د الله په امان